افغانستان خو د 2018م کال نړیوال جام نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه دا چې په نیمه پایلوبې کې بعد چا سره لوبېږي په دې اړه او د ورته نور معلومات را سره په دې ویډیو کې کتل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ستړي مشه د کاور ډرایو یوټیوب چینل درنو لیدونکو په دې هلم چې روغ ټول اوسئ. افغانستان د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته د یو ځل بیا لار ومونده. دا چې د دې نه مخکې افغانستان په څومره نړیوال جامونو کې د 19 کلنو لوبډلې نیمه پایلوبې ته لار موندلې وه، په هغه لوبډلې کې کوم لوبغاړي وو دا او دې ته ورته معلومات را سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. افغانستان د لومړي ځل لپاره په کال 2018 کې چې هغه وخت ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی، بهیر شاه، اکرام علي خیل، نوین الحق او د افغانستان د کرکټ هغه مخکښه څېرې چې اوس مهال د افغانستان د ملي او ا لوبډلې سره لوبېږي په دغه سیالیو کې د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې برخه وو. 2018 کال افغانستان نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره نیمه پایلوبې ته پیدا کړې وه. په استرالیا سره بیا په نیمه پایلوبه کې افغان لوبډله ولوبېده، خو د بده مرغه ماتې ومنله او په هغه سیالۍ کې د ټورنمنټ څخه بهر شو. افغانستان دغه ټورنمنټ بیا په څلورم پوزیشن سره پریښی و، خدای مبارکي ورسره کړې وه. دویم ځل باندې افغانستان چې کله نیمه پایلوبې ته د 19 کلنو په نړیوال جام کې لار پیدا کړه کال 2022 هغه وخت د سلیمان صافي د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې لوبډلمشري او سرلاري کوله. په دغه لوبډله کې چې اوس مهال یو شمېر لوبغاړي د افغانستان د ملي او ا لوبډلې برخه دي، بلال سیمې، نوید زدران، همداشان الله نور، ورسره په څنګ کې اجاز احمدزی او د ورته نور لوبغاړي وو چې د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې برخه و. په هغه وخت کې د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې سره لوبېدنه ترسره کوله. وخت داسې راغی چې 2 کاله وروسته د افغانستان نوې لوبډله جوړه شوه د 19 کلنو ځوانې څېرې ځوان لوبغاړي چې د بده مرغه باید دا ووایم چې هغه وخت د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله دومره ښه ونه ورځېدله په هغه سیالیو کې او د ګروپي پړاو څخه هم مخکې تګ ونه کړ. 2023 کال د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې لپاره یو سخت کال و چې ډېری نیوکې د افغانستان د ملي 19 کلنو لوبډلې په روزونکي رئیس احمدزي باندې هغه وخت ډېرې کېدلې چې څنګه لوبډلې ټاکلې ده. کیسه ورو ورو مخکې راتلله. 2015 نه ایشیا کپ همداشان نړیوال جام لپاره آمادګي د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې وروستي سیریزونه چې ډېر ښه پکې ولوبېدل، اما په ایشیا کپ کې هغه څه چې په کار و دوی لوبېدنه ترسره نه کړله او د افغانستان د 19 کلنو په ملي لوبډلې یو ځل بیا نیوکې او انتقادونه په ټولنیزو رسنیو کې ډېر زیات توند وو. بار بار د دې غوښتنه کېدله په ځینو لوبغاړو ته نیوکې کېدلې چې ولې په لوبډله کې اخیستل شوي دي، خو د دغې لوبډلې روزونکو خصوصا مخکښه روزونکي رئیس احمدزي د دغې نیوکو او انتقادونو ته وخت ورنه کړ، په خپلو لوبغاړو یې کار وکړ او په هر یو لوبغاړي باندې دومره مطمئن چې باوري دی چې په نړیوال جام کې به ورته ښې لوبې ترسره کوي. اخر هم هماغه څه چې دوی په ډاډه او خواري پرې کړې وه بالاخره په نظر راغله. افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله د نړیوال جام د انډر 19 یا د 19 کلنو نړیوال جام په تاریخ کې افغانستان یو ځل بیا د سیمي فاینل او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کوي. په دغه سیالیو کې افغانستان خپله شروع په بریاو سره وکړله او ویې شو کولی چې د 3 بریاو سره ګروپي سټیج ته چې د سوپر 6 پړاو دویم راوند ته د 4 پوینټونو سره لار ووړي. خو په خپله لومړنۍ او مهمه سیالۍ کې افغانستان د بده مرغه د سرلنکا پر وړاندې ماتې ومنله او ویې نشو کولی چې په هغه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړي. دغې ماتې د افغانستان سفر لږ څه نور هم ټکنی او تر سوال لاندې راوستو چې آیا افغانستان 19 کلنو ملي لوبډله به په 2018 کال کې نړیوال جام د کوالیفای په پړاو کې سیمي فاینل ته خپله کوالیفای وکړي، لاره به پیدا کړي او که نه. خو د همدې پوښتنې په دوام باندې د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې بالاخره د ایرلند پر وړاندې په مهمه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړه. مخکې له دې خوشبختي د افغانستان لپاره دا وه چې د سویلي افریقا او د سرلنکا ترمنځ چې کومه سیالي وه چې ډېره مهمه او برخلیک ټاکونکې د افغانستان لپاره وه، هغه دا چې سرلنکا باید د ساوت افریقا څخه په لوی توپیر ماتې ومني. هماغه و چې ساوت افریقا بریا ترلاسه کړه، سرلنکا ماتې ومنله، خو افغانستان او د سرلنکا پوینټونه سره مساوي وو. یوه نیکه او خوشبختي د خبره دا وه د افغانستان لپاره چې د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې که څه هم پوینټونه څلور 2 پوینټونو د سرلنکا څخه وروسته وو، خو ولې نیټ رن ریټ کې د سرلنکا څخه مخکې والی درلوده. د همدې نیټ رن ریټ خبرې د افغانستان د بریا چانس لا پسې ډېره وه. بالاخره په ټاس کې د ایرلند پر وړاندې په دغه مهمه سیالۍ کې او افغانستان لومړی توپوهنه کوي
چې په ټاکلي 500 اورونو کې د بهترین لوبډلې سره د فیصل همداشان محبوب او وزیر ویشو کوله چې د 3 او 14 منډو هدف وټاکي. په ځوابي لوبه کې انګلند لوبډلې ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل او د 101 منډو په توپیر سره افغانستان په دغه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړله. اوس مهمه پوښتنه ده چې افغانستان او استرالیا د لومړي ګروپ څخه په سوپر 6 پړاو کې کوالیفای کوي سیمي فاینل ته، خو افغانستان په دویم ګروپ کې د کومې لوبډلې سره په نیمه پایلوبه کې مخ کیږي. واقعا نن د افغانستان لپاره د کرکټ په تاریخ کې یو بل ستره کارنامه هغه دا و چې افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې د 19 کلنو ټورنمنټ په نړیوال جام کې په دغه سیالیو کې د دریم ځل لپاره یو ځل بیا کوالیفای کوي. په بل ګروپ کې هندوستان او انګلستان هغه لوبډلې چې د جدول په سر کې قرار لري او د جدول په سر کې لوبېږي. خو اوس مهمه پوښتنه دا ده چې افغانستان سیمي فاینل پړاو ته کوالیفای کوي. په سیمي فاینل پړاو کې به افغانستان د کومې لوبډلې سره لوبېږي. که ګروپي پړاو ته نظر وکړو، افغانستان او استرالیا هغه لوبډلې چې دوی آلریډي کوالیفای وکړله. استرالیا په 8 پوینټونو سره، افغانستان په 6 پوینټونو سره کوالیفای کوي د سیمي فاینل پړاو ته. په بل اړخ ته که دویم ګروپ ته نظر ورکړو، انګلستان 19 کلنو ملي لوبډله 8 پوینټونه له ځان سره لري، همداشان بیا هندوستان 6 پوینټونه، نیټ رن ریټ هم ډېر ښه دی. خو د هندوستان او د پاکستان سیالي چې ډیره مهمه ده او ډیر اساسي رول لري په دغه سیالیو کې، هغه هم لا پاتې ده. ورسره په څنګ کې د بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ مهمه سیالي هغه هم پاتې ده چې سبا ته به دغه سیالي ترسره کیږي. دا چې ګورو د جدول په سر کې آلریډي کوم چې سکیجول شیر شوی دی د آی سی سی د لارخه، هغه دا دی چې افغانستان د ګروپ په خپل ګروپ کې سوپر 6 پړاو کې په دویم مقام باندې دي. نو د مقابل ټیم د مقابل ګروپ دغه ګروپ د سر لوبډله به د افغانستان سره چې هر لوبډله راځي، اوس خو الریډي انګلند قرار لري، نو هغه به د افغانستان سره لوبیا ترسره کوي چې ښکاره معلومه ده ځکه د هندوستان څخه د دوی مخکې دي 8 پوینټونه له ځان سره لري. که چېرته هندوستان پاکستان ته ماتې مني، بیا د پاکستان او د هندوستان ترمنځ په پوینټونو باندې به پرېکړه کېږي، نیټ رن ریټ ته په کتو سره به پرېکړه کېږي چې کومه لوبډله د دویمې لوبډلې په توګه کوالیفای کوي د دویم ګروپ څخه. نو افغانستان د خپل ګروپ کې دویم مقام لري، په د ا ګروپ کې په لومړي ګروپ کې د انګلند استرالیا څخه وروسته، او استرالیا په اول ګروپ کې د افغانستان څخه مخکې د دویم لومړی مقام لري. نو د افغانستان د افغانستان او د استرالیا تر د ګروپ څخه لومړي ګروپ څخه به هغه لوبډله چې په سر کې راځي هغه به د دویم ګروپ د دویمې لوبډلې سره لوبه ترسره کوي، او د افغانستان یعنی د اول ګروپ څخه چې افغانستان پکې قرار لري دویم پوزیشن کې دی به لوبه کوي د دویم ګروپ د لومړی لوبډلې سره. نو الریډي کوس وګورو د انګلند لوبډلې 8 پوینټونو سره دوی کولای شي کوالیفای وکړي او د افغانستان سره شاید لوبه راشي، خو لا معلومه نه ده چې نیټ رن ریټ کې هندوستان که چېرته بریا ترلاسه کړي شاید هغوی مخکې شي، او ورسره په څنګ کې بیا په بل اړخ کې که چېرته پاکستان د سیالي ګټي هندوستان ته ماتې ورکوي، شاید چې د هغوی ترمنځ بیا په نیټ رن ریټ باندې پرېکړه وشي. خو تر اوسه امکان د دې شته چې د افغانستان چې د فبروري میاشتې په 4 تاریخ باندې هغه سیالي به ترسره کېږي د افغانستان او انګلستان ترمنځ راځي، او که د هندوستان یا هم یوې بلې لوبډلې ترمنځ. نو خدای دې وکړي چې افغانستان په دغه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړي، وشي کولی چې د لومړي ځل لپاره د دریم ځل چې افغانستان سیمي فاینل ته لار پیدا کوي په سیمي فاینل پړاو کې لوبېږي، یو بل تاریخ د افغانستان په نوم شي چې پایلوبې ته لار پیدا کړي، که هغه هندوستان وي که پاکستان یا بله لوبډله چې افغانستان سره په سیمي فاینل پړاو کې مخ کېږي هغوی ته ماتې ورکړو، او همداشان پایلوبې ته لار پیدا کړو. او د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یو بل لوی ستره کارنامه او ستر تاریخ هغه دا ثبت شي چې افغانستان د لومړي ځل لپاره د 19 کلنو نړیوال جام اتلولي وګټي او د 19 کلنو نړیوال جام اتله لوبډله شي. تا مې شته انشاءالله پوره اعتماد په لوبغاړو باندې شته، او د الله نه امید لري چې افغان 19 کلنو لوبډله به سږ کال یا د افغانستان لپاره یوه بله ستره کارنامه د اتلولۍ او د پایلوبې ګټل، او انشاءالله امید لرو چې افغانستان ته به د دغې اتلولۍ جام راوړي. نو خپله لوبډله خپل لوبغاړي په دعاو کې مه هېروئ، هغه یاد ساتئ، او انشاءالله امید شته چې افغانستان د دغه نړیوال جام اتلولي په خپل نوم کړي او لاسته راوړي. خدای نه خسته کو بیا هم دریم ځل لپاره په سیمي فاینل کې ماتې خورو یا ماتې سره مخ کېږو، نو دا به زموږ لپاره به
واقعا خوشینونکي او د افغانستان د کرکټ د مینوالو د کورنۍ لپاره یو خوشینونکي خبر وي نو دعا وکوي خپل لوبغاړو ته خپل تعالی ته په دعا کې یاد ساتئ تر بل ویډیو تر بل معلوماتي ویډیو به تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم هله کوم چې تاسو هم زموږ یوټیوب چینل کاو ډرایو در سره سبسکرایب کړئ د ملګرو سره دا ویډیو شریک کړئ په دې هیله چې د خوښي وړ ملګري تر بیا خیر چاري الله مو